سره لازمي سبسکرایب لایک او د وینې کلیک کړئ ترڅو زموږ هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت دررسیږي. ملګرو موږ څنګه کولی شو ولې هغوی ته هېڅ پته ونه لګي. ډېره اسانه طریقه ده، خوندوره طریقه ده. ویډیو تر پایه سره تعقیب کړئ ترڅو دغه ویډیو څخه هم تاسو آګاه اوسئ. بیا یوه کوچنۍ هیله کوم، ارزو کوم چې که یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب کړئ. کوم پیشنهاد وړاندیز لري هغه هم په کمنټ کې کولی شئ. که لایک مو نه یې کارولی تر اوسه پورې لازمي ویډیو لایک کړئ. ملګرو راځو ویډیو نه اوږدومه، دغه درې ډاټو باندې کلیک اخلو. که درې ډاټو باندې کلیک واخلو بیا سیټینګ باندې کلیک اخلو. ملګرو سیټینګ باندې کلیک اخلو. دغه سیټینګ باندې بیا زه کلیک اخلم. کله کلیک واخلم دلته راځم، ریسیپي باندې زه کلیک اخلم. صحیح ده ملګرو؟ په ریسیپي باندې ما کلیک واخیست. تاسو د موبایل سکرین کې کتلی شئ. دا به صحیح دغه اولنی به کلیک واخلئ. دلته به ایوری بن وي ملګرو، دلته به ایوری بن وي. تاسو موبایل کې به ایوری بن وي. تاسو به راسئ نو باډي ته، دلته به یم دوهم ته راکته کړئ. ملګرو دا زه دې ته راکته کوم، دغه ته د نو باډي ته، او دا دویم ته راکته کوم. نور زه بیک وځم. دغه طریقه ده. هیله مند یم چې ویډیو مو خوښ شوي. نو هر چا میسج مونږ ګورو، دلته راځم دلته هم میسجان ګورم. نو دغه میسج ما وکتل، هغوی ته پته نه لګي چې دا زما میسج چې کتلی وي. هغوی داسې فکر کوي چې ممکن دا افلاین ده او د کله آنلاین چې ماته به جواب راکوي. نو بل کس میسج هم زه کتلی شم، بیا ماته به هغوی ته به هغه کوم علامې دي هغه به نه شنې کېږي. هغه به فکر کوي چې دا افلاین ده. ډېره خوندوره طریقه ده. هر یو یې خپل موبایلو کې ترسره کړئ. دا ویډیو هیله مند یم چې ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي. یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو پاک له یو ځل رب سپارم. هر چېرته سبا دا